طالبانو ننګرهار کې ولې توپ ولګاوه او څنګه یې د توپ خوله د پاکستان په خوا کړه. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. ننګرهار ولایت کې طالب مسؤلین وایي چې دغه ولایت په پښتونستان واټ کې یو تاریخي توپ نصب او نندارې ته ایښی دی. د جلال آباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو ښاروال نعمت الله اخوند وایي دا توپ یې د ننګرهار ولایت مقام مخې ته په پښتونستان واټ کې ځکه نصب کړی دی څو بهرني اتباع د دې توپ په لیدلو سره وپوهیږي چې دوی د تاریخي اثارو ساتنه کوي. نوموړي چې تېره شپه په همدې تړاو په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې وویل له دې تاریخي توپ څخه 2 پېړۍ د واک معلومولو په موخه ګټه اخیستل کېده چې اوس د نندارې او تاریخي ارزښت په موخه د هېوادوالو نندارې ته ایښودل شوی دی. فرهنګي فعال نصیب الله ژمن هم په پښتونستان واټ کې د دې تاریخي توپ د نصبولو اقدام ستایي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دا ډول پخوانیو آثارو ساتنې ته دې پاملرنه زیاته شي. ژمن زیاتوي تاریخي آثار زموږ نسلونو لپاره ښه دي، هغوی به یې ګوري او دا به یو تاریخ پاتې کیږي. ولسي خلک که څه هم د دې چارې ستاینه کوي خو ځینې یې له توپ غونډۍ څخه پښتونستان واټ ته د دې توپ له راوړلو سره مخالفت څرګندوي او وایي چې تاریخي آثار باید په خپل ځای کې پاتې شي او د دې پر ځای باید په خپل پخواني ځای کې نصب شوی وای. بلخوا خلک وایي چې د توپ خوله د پاکستان په خوا شوې ده او دا کار شاید کوم پاکستان ضد طالب له خوا شوی وي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي نوید الله وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې دا ډول تاریخي آثار په خپلو پخوانیو سیمو کې ځای پر ځای او همالته د ساتنه ترې وکړي. د توپ غونډۍ دغه توپ ډېره پخوانۍ مخینه لري چې ویل کېږي د روژه ماتي پیشنمي او غرمې په وخت کې به پرې ډز کېده چې خلکو به د دې توپ په ډز روژه ماتوله او نیوله.